آمریکا از افغانستان شکست خورد. اهمیت امی گرد همایی در چیه؟ در حقیقت میخواست که افغانستان را تصاحب کنه که نتانست و شکست خورد. مجاهدین را شکست داد، مجاهدین ما را رسید. والجهاد فی سبیل الله و الدفاع عن الدین والوطن را گرفت. آمریکا که هست یک دشمن خیلی مکار، فریبکار و اهل نفاق. آن مردمی که بر درد و کشان میخندند بر سر کار خرابات کنند ایمان دار. افغانستان از یک تاریخ بسیار پر افتخار برخوردار است. د بخونکي او مهربانه ذات په سپېڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږئ. تاسې شاید د ثور د 9 او 8 نیټې په تړاو باندې تاریخ لوستی او شاید د دغه ورځو په اړه باندې تاسې کافي معلومات ولرئ. نن موږ د اهل تشیع علماو او مخورو د ټولنې ځای ته راغلي یو. دلته ټاکل شوې ده چې د اهل تشیع علماو له لوري په دغه مناسبت باندې یوه غونډه ترسره شي او د دغه تاریخ په تړاو باندې دوی ځینې خبرې ولري. شیبې وړاندې دغه علما دلته راغلل او همداشان ځینې مخور هم راغلل او همداشان ځینې هغه ورونه چې دلته کومه مدرسه چې موجوده ده دلته موجود دي هغوی هم راغله او ځینې نور مشران د سیمو هم دلته ټاکل شوي ده چې په دې غونډه کې ګډون وکړي او غونډې ته خبرې اترې د همدې تاریخ په تړاو باندې وکړي. د ثور 9 یا کودتای سرخ چې زموږ په تاریخ کې ورته ویل کېږي یا هغه توره ورځ چې د افغانستان په تاریخ کې یوه بدمرغه ورځ وه او زموږ د افغانستان ډیری ځوانان له دې څخه ډیرې بدې خاطرې لري. شاید که د تاریخ له لحاظه وګورو دا په مختلفو نومونو باندې ستایل شوی ده او همداشان د ثور 8 بیا زموږ د هغه مجاهدینو ورونو د قربانۍ نتیجه وه چې سرو پوځونو ته یې ماتې ورکړل او افغانستان یې د استقلال پر لور باندې روان کړ. که چیرته په تاریخ باندې وغږیږو شاید ډیر زیات وخت ونیسي ځکه 14 کلنه مبارزه په ځینو کلماتو کې نه رانغاړل کیږي. یوه ډیره لویه مبارزه ترسره شوې ده او زموږ مشرانو مجاهدینو ډیرې سختۍ تیرې کړې دي او د هیواد لپاره یې دغه ویاړمنه او پتمنه ورځ په برخه کړې ده. موږ دلته ورځو د دې غونډې تالار ته ورځو له علماو سره به هم خبرې اترې لرو او همداشان له دوی خبرې به هم تاسې ته انځوریز کوو. ورځو خپرونه پیلوو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. ستړي مه شئ. څنګه چې ګورئ له ما سره د اهل تشیع علماو د مجتمع یو غړی ولاړ دی. البته د حل منازعاتو د کمیسیون مشر له ما سره په څنګ کې ولاړ دی. له دوی سره به د دې غونډې په تړاو باندې خبرې اترې کوو چې د دې غونډې اصلي هدف څه و. السلام علیکم ورحمت الله. خوب هستین؟ صحتان خوب است؟ الحمدلله بخیر انشالله. این گرد همایی از کیها راه افتاده است؟ بله، گرد همایی توسط رهبر ما جناب حجت الاسلام سید ابوالحسن فاضل و توسط از آنها فقط به مناسبت گرامی داشته از 8 ثور. زنده باشین. مولانا محترم اگر بگوین اهمیت امی گرد همایی در چی است که فعلا ما شما در استاد هستیم و علمای کرام هم زیاد آمده، مردم هم زیاد آمده، رسانه هم آمده. اهمیت امی گرد همایی در چی است؟ اهمیت این گرد همایی به این مناسبت که چون مردم افغانستان یک مردم مذهبی و یک مردم سنتی و مردم دندار و متحدن، فقط اینجا صرفا میارن خاطره های ارزنده جهاد را به یاد مردم دوباره میده که ما کسی بودیم که با عدم امکانات توانستیم یک ابرقدرت به زانو در آوردیم. بدون شک بدون شک. ما در یک سده تقریبا 3 تا امپراتوری را شکست دادیم در
کشور که آمده بودن کشور اشغال کرده بودن. به نظر شما اشغال امریکا و روس تفاوتش در چیست؟ البته خیلی هم تفاوت داره. مثلا روس که است، یعنی انگلیس، روس که است بسیار یک دشمن صریح و آمریکا که هست یک دشمن خیلی مکار، فریبکار و اهل نفاق. روس مردانه وارد شدن، فقط برنامه های خود هم اینجا گفتن، از برنامه هایشان مردم متوجه بودن که مثلا برنامه هایشان ضد اسلامیه، اما آمریکا در اظهار نمی داشتن، ولی عملا از ریشه میخواستن که مثلا باورهای مردمی رو مختل بسازن. بدون شک هفتم ثور یک روز بسیار تاریک در تاریخ افغانستان است و بعد از او که ما پیروز شدیم در مقابل روس در هشتم ثور، یک دو تا روزی است که پای در پای هم هستند. به نظر شما مشکل در کجا بود که بعداً امی بزرگان ما امی مشکل را در افغانستان ایجاد کردن و یک روزای در افغانستان پیش آمد که هیچ کس انتظارش نداشتن؟ بله، گرچه ما گناه رو به گردن روز نمیندازم، از نظر خودم درست نیست که ما 7 ثور بد بدانیم 8 ثور خوب بدانیم. بله، روز هر دوشون مخلوق خداست، هر دوشون با ارزش و نعمت الهی است و خداوند قسم یاد کرده به روز، یعنی والعصر. اما اون روزی که بدنام شده به خاطر بدعملی مردم بوده، این روزی که مثلا نمناک از شاهکاری، شهامت، شجاعت، دلاوری مردم افغانستان. بدون شک زنده باشین. پیامتان برای جوانان چی است که فعلا در کشور زندگی میکنن، کسایی که از این روزا خبر دارن و کسایی که از این روزا خبر ندارن؟ پیام ما برای جوان‌های این است، جوان‌هایی که در بیرون بیاین به وطن بیگانه برای ما وطن نمیشه، بیاین در وطن خود بسازن، با فقر، با بیچارگی، با محرومیت، هر چی که از وطن از بادشاهی دیگران پیشه. اما جوان‌های مثلا برای جوان‌های افغانستان توجه کنند به علم، فرهنگ، معرفت، مطالعه و ارزش‌های دینی رو در اذهان خود نهاده نکنند. همونطور که ما سن ما گذشته، ما توانستیم مسئولیت خود را در قبال جوان ادا کنیم. اینها چیستن و اینا آینده سازان کشور افغانستان هستند، اینا امانت دارن، ما امانت رو به اینها میسپاریم تا به نسل بعدی این ارزش ها را ترویج کنیم. زنده باشین. تشکر مولوی صاحب محترم، بسیار زیاد تشکر. زنده باشین، بخیر باشین. درنو لیدونکو تاسو د مولوی صاحب خبرې واورېدلې. وخت هم دغه مشران او دغه تجربې چې له موږ سره شریکې او د تاریخ څخه آګاه دي او موږ ته راخي باید له دغه څخه درس واخلو او وکولای شو چې نور دغه سختو او تورو ورځو څخه ځان وژغورو او وکولای شو چې د یو سوکاله او آباد افغانستان پر لور باندې موږ ولاړ شو. تاسو تصاویر ګورئ، بیا هم تاسو سره خب مجلس ما به مناسبت 7 و 8 ثور است. 7 و 8 ثور در تاریخ ملی ما یک روز بسیار، 7 ثور یک روز بسیار غمبار و 8 ثور یک روز بسیار افتخار آفرین که نماد شجاعت و ایستادگی و مقاومت و عزت نفس مردم ما را به نمایش گذاشت می باشد. این دو روز واقعا ارزش ای را دارد که یاددهانی شود، بازخوانی شود و پیرامونش سخن گفته شود، تجزیه و تحلیل شود. تمام مردم دنیا وقت شجاعت و دلاوری پایمردی مردم افغانستان را دیدن، ناخن عبرت را زیر دندان گرفتند. ما به قول شاعر که میگه ترسم آن مردمی که بر درد و کشان میخندند، بر سر کار خرابات کنند ایمان دار. مردم مبارزه کردند برای اینکه روز ضد ارزش وقت خودشان
یک موقعیتی نسبی از قدرت را دریافت کردن، خودشان ضد ارزش شدن. پیامبر اسلام نه با امکانات امروزی نه با قدرت امروزی بسیار به زبان ساده مردم را با یک جمله قول لا اله الا الله نجات داد. ما هم برای نجات مردم مبارزه کردیم. این را باید بدانیم کسی مردم را نجات میده که خودش اهل نجات باشد، خودش از لوث کثافات و بد اخلاقی نجات یافته باشه، خودش پاک باشه. یک انسان ناپاک هرگز نمیتونه اجتماع را پاک کنه. پیروزی مجاهدین در 8 ثور سال 1371 در چنین روزی سرشار از حلاوت و شیرینی همراه با حلاوت و شیرینی رقم خورد. این پیروزی مرهون رشادت‌ها و ایثار و فداکاری ملتی باورمند به قرآن و جهاد در راه الله متعال بود. آنچه این ملت را از دیگر ملل متمایز می ساخت احساس دینی، روحیه ارزشی، حضور علماء وارسته و غیرت مثال زدنی آنان بود. علمای این امت ممتاز بودند، موتور محرکه این قیام محسوب می شدند و لذا شهادت جمع کثیری از آنان در ابتدای انقلاب قیام را متبلور و عمومی و سراسری ساخت. از دیگر عوامل پیروزی این ملت وحدت ملی و حرکت امت واحده تحت شعار لا اله الا الله و محمد رسول الله بود. اما دیری نپایید که حلاوت تبدیل به تلخی و قساوت شد، اخوت مبدل به دناعت و پستی گردید، نفاق جای وفاق را گرفت، برادرکشی و حب دنیا و ریاست و علو طلبی و شقاوت جای واژه‌های ارزشی و مقدسی چون لله، فی الله، فی سبیل الله، حب الله، قربة الی الله و الجهاد فی سبیل الله و الدفاع عن الدین و الوطن را گرفت. زمینه نفوذ، تجاوز و نابودی مجدد این ملت مهیا گشت. طمع بیگانگان و کینه‌توزان و بدخواهان مجدداً گل کرد. اما این بار ورود اجانب متفاوت بود. تجاوز نرم و با نقاب انجام شد. تحت عناوین خیرخواهی، دوستی و سازندگی و آبادانی صورت گرفت. به مراتب خطرناکتر از متجاوزین قبل بود. این تجاوز تنها بر خاک و املاک و ثروت و اندوخته ها نبود، بلکه بر باورها، فرهنگ، اعتقادات، ادب و حیا، عفت و نوامیس این ملک با شعارهایی چون دموکراسی، جمهوری، حقوق بشر و حقوق زن و حقوق اقلیت‌ها و غیره صورت گرفت. احزاب چون گرفتار دنیا و مافیها شده بودند، اعم از احزاب چپ و مجاهد و غیره غافل از همه چیز شدند و با تمام قدرت گام به گام این اجانب را همراهی کردند. وطن و دین و اخلاق به تاراج رفت.
وطن ویران شد، میلیون ها نفر مجددا مهاجر شدند و بماند تلخی آن روزگار که توان قلم و سخن از بیان آن عاجز است. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي دلته په همدې مجتمع کې ولاړ یو له ما سره مولوي صاحب ولاړ دی له دوی سره به د دې اجماع یا د غونډې په اړه باندې خبرې کوو چې د دې غونډې ارزښت پسې کوي. السلام علیکم مولوي صاحب. السلام علیکم و رحمت الله. بس ساتم الحمدلله شما خوب هستین؟ بخیر بخیر باشید. در خدمت است. مولوی صاحب محترم، اگر درباره ارزش همین گرد همایی برای ما بگوین، چون این روزهای بسیار تاریکی در تاریخ افغانستان بود، هفتم سور و بعد از اون دیگه پیروزی مجاهدین، ارزش همینطور گرد همایی در کشور چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر شما که به ما وقت دادین. خب این یک گپ است که ما باید با نسل‌های آینده ما باید با تاریخ خود آشنا شود و ببینیم که اجداد ما در مقابل متجاوزین چی کرد و تاریخ ما چی رقم بود. افغانستان از یک تاریخ بسیار پر افتخار برخوردار است. این گردهمایی ها فقط یاد دهانی است و بالاخره چی میکنه که همون تاریخ گذشته را بازگو میکنه تا ای که نسل های بعدی با اون تاریخ خود آشنا شود و اصول زندگی فعلی را از تاریخ خود یاد بگیره. زنده باشین مولوی صاحب. در گذشته ما همینطور گرد همایی داشتیم در کنج امی کشور. فرق بین او گرد همایی و این گرد همایی که فعلا شما ایجاد دارین یا ما شما ایجاد داریم چی است؟ گرد همایی های زیاد داشتیم بله، ولی از بعض جهات ها فرق داشتن. فرق از این خب این است که ما در یک شرایط خاص تاریخی فعلا قرار داریم. شرایط در تمام جهان اسلام جنگ است و بالاخره آمریکا از افغانستان شکست خورد، حالا در کشور اسلامی دیگه حمله میکنه. در اونجا میخواد که جامعه اسلام بالاخره ناآرام بکنه و از یک طرف دیگه هم متاسفانه همسایه ما پاکستان بنای اختلاف گذاشتن و دیگه این گردهمایی شود و مردم با این مسائل اجتماعی و سیاسی کشور آشنا شود. این فرق داره. زنده باشیم مولوی صاحب. اگر ببینیم ما در هفتم سور یک روز تاریکی در افغانستان داشتیم و هشتم سور باز پیروزی مجاهدین ما بود. بعد از او که مجاهدین پیروز شدن مشکل در کجا بود که ما مشکلات بسیار بزرگ را در کشور ما متحمل شدیم. کسایی که جهاد کرده بودن، زحمت کشیده بودن، خونشان فدای وطن کرده بود. بعد از او کسایی آمدن که مثلا همین کشور به طرف دیگه بردن. مشکل در کجا بود؟ خدمت شما رسیم که مشکل در اینجا بود که مردم ما و رهبرای ما اکثرا جهاد خوب مدیریت کردن و مردم ما خوب جهاد کردن و از رهبرای خود اطاعت کردن. اما متاسفانه بعد از پیروزی همسایه های ما دخالت کردن و رهبرای ما در این مورد چی شد غفلت کردن. اینمی بود که بالاخره کشور ما در حالی که پیروزی خود تجربه بکنه و اینجا پیروزی خود جشن بگیره و یک حکومتی وسیع البنیاد تأسیس بکنه به سوی یک جنگ ناخواسته رفتن. در ایران هم همینطور یک چیز جریان داره و در افغانستان هم. یعنی شما میگین که فرق بین هر دو تجاوز که امریکا فعلا که سر ایران حمله کردن فرق بینش نیست دیگه؟ نه تجاوز است دیگه. منتهی ترس، چون آمریکا زرنگ‌تر بودن یک مقداری ترس خورد و میخواست که امی عمل خود و امی جنایت خود را بالاخره تحت لفافه قانون یا مثلا حقوق بشر یا مبارزه با تروریسم یک پوشش بده که مردم زود مثل شوروی ها و مثل با تصادم واقع نشه. یعنی مردمی که در داخل کشور ما زندگی میکنن و زود متوجه همین موضوع نشون، تجاوز نشود. چون امی چی جامعه صلح آمیز بود. یعنی ما مبارزه با تروریسم میکنیم، تروریسم امنیت جهانی رو نارام کرده، ما اینا رو میخوایم از بین ببریم. در حقیقت میخواست که افغانستان تصاحب کنه که نتانست و شکست خورد، مجاهدین رو شکست داد، مجاهدین ما رسیدن. پیامتان به جوانان چی است که فعلا در کشور ما زندگی میکنن، کسایی که از تاریخ آگاه نیستن و کسایی هم هستن که از تاریخ آگاه هستن؟ پیامتان به مناسبت همین روزا چی است؟ به مناسبت از این روزها ما به جوانان خود پیام داریم که تاریخ خود مطالعه کنه
با کارکردهای ملی و جهادی بابا و اجداد خود آشنا شود، کشور ترک نکنند، درس بخوانند و بالاخره روحیه اسلامی را در خود تقویت بکند و همچنین از روش‌های اسلامی از روزهای جهادی و از این روزها تجلیل بکند و بالاخره تاریخ زور خوب یاد بگیرد و همچنین از زبانهای خود توصیه را داریم که وحدت ملی را مراعات بکند. ما همه یک افغان هستیم و بالاخره داخل یک محدوده جغرافیایی زندگی میکنیم، هر چی هستیم، سیاه هستیم، سفید هستیم، بالاخره هر چی هستیم، از لحاظ مذهبی هر چی هستیم، جغرافیای ما یک است و در بیرون ما را همه به نام افغان میشناسه. ما باید وحدت ملی خود حفظ کنیم. به نام مسلمان زنده باشیم. موافق تشکر، باشید. بسیار زیات تشکر چې وخت درنو لیدونکو تاسې د مولوي صاحب خبرې واورېدلې. لکه څنګه چې ګورئ دلته د اهل تشیع علماو د مجتمع یوه غونډه وه. لکه څنګه چې تاسې دغه بینر ګورئ، په دې کې د دوی د اووم د ثور د کودتا محکومیت ذکر هم شوی دی. دلته دغه علما او دغه خلک په دې خاطر راټول شوي چې تر څو پورې د ثور د اوومې ورځې په تړاو باندې خپلې څرګندونې ولري او دوی هغه څه چې په هغه وخت کې لیدلي دي او د تاریخ څخه دوی آګاه شوي دي او لاسته یې راوړي دي، هغه له خپلو ځوانانو سره یا د دې ټولنې له خلکو سره بیا شریکې تر څو پورې دوی هم دغه تاریخ خپلو آینده نسلونو ته ورسوي او دغه تاریخ ژوندی وساتل شي او هغه خلک چې په دغه ورځو کې قرباني ورکړې ده، سختۍ یې تېرې کړې دي او خپل ځانونه یې قربان کړي دي دې خاورې لپاره، د دوی هم ستاینه وشي. ځکه د دوی هغه سرښندنې چې دوی د روسانو په مقابل کې ترسره کړې وي او په اوس وخت کې افغان ملت د امریکا د تجاوز په مقابل کې ترسره کړ او دوی نه جبرانېدونکي یا داسې قرباني ورکړله چې د ځینو اشخاصو په فکر کې هم نه ځایېدل. یوه ستره قرباني ورکول شوه، ډېری ځوانان مو له لاسه ورکړل، ډېری مشران مو له لاسه ورکړل د دې په خاطر چې دغه ملت او دغه خاوره په امن کې ساه واخلي او وکولی شي چې د یو آزاده وطن په حیث باندې په ټول نړۍ باندې وپېژندل شي. درنو لیدونکو زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بلې هغې چې زه امین الحق امیني ستاسو په درانه چوپړه کې حاضرېږم. الله مو مل شه.